په روان کال کې د بامیان ولایت څخه 100,000 بهرنیو او کورنیو سیلانیانو لیدنه کړې. د بامیان د اطلاعات او کلتور مسؤلین وایي په ټول هیواد کې د بامیان ولایت د سیلانیانو کچه لوړه وه او د تیرو کلونو په پرتله بامیان ولایت ته د راتلونکو سیلانیانو ګراف لوړ دی. لکه څنګه ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده، بامیان ولایت یو د تاریخي ولایتونو څخه ده چې ډېرې تفریحي او سیاحتي سیمې لري. نو په همدې بنا د سیاحت کچه هم تر ټولو ولایتو لوړه ده دلته. سکه لله الحمد په دغه لومړۍ روبه کې چې موسم هم د سیلانانو و، تقریبا تر 100,000 کسانو پورې زیات 100,000 کسانو پورې موږ سیلانان درلودل چې د بامیان ولایت د تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې ده. تیر کال په ټول کال کې تقریبا ټول ګډ سره وایي تر 2,00,000-2,50,000 پورې دی ټول د سیاحت کچه هغه د تعداد کچه یې وه او مشخص نو سره یاد نه ده چې خارجیان به څومره پکې وه، خو د خارجیانو اندازه هم ډېره وه. البته سږکال یې هغه کچه ډېره شوې ده، د خارجیانو هم او د داخلیانو هم. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست د یاد ولایت په بند امیر سیمه کې د یو هوټل د جوړېدو خبر هم ورکړ چې بودیجه یې د حکومت له لوري منظوره شوې او ډېر ژر به یې د جوړېدو چارې پیل شي. لومړی خو باید ووایم چې امن ده، الحمدلله امن یو لوی نعمت ده. بیا بامیان ولایت خو بیخي له امن نه برخمن ده. لاره یې ډېره ښایسته تفریحي او سیاحتي لاره ده او هوټل لرو په لوړ معیار، هغه خارجي معیار باندې. د دوی د استوګنې لپاره 6 هوټل لرو دلته، خصوصي هوټلونه دي یعنی شخصي هوټلونه دي. موږ د دولتي هوټل هم تابع لرو بند امیر کې، هغه هم په لوړ معیار په یو لوړه کچه جوړیږي چې په هغه کې هم خارجیان کولی شي کې زندگی وکړي او هلته شپې تېرې کړي. د بامیان د اطلاعات او کلتور رئیس د ضحاک او غلغله ښار د بیا رغونې خبر هم ورکړ چې د لومړي فاز چارې هم بشپړې شوي دي. موږ غواړو چې هغه ابدې چې بیا رغونې ته اړتیا لري، مرمتکارۍ ته اړتیا لري، هغه ورغوو تر څو د سیلانیانو هغه کچه هغه خواته ډېره شي. هغه تاریخي سیمې چې دي لکه ضحاک ښار، غلغلې ښار چې مخکې هلته سیلانیان ختلی نه شوی، لارې خرابې وې، زینې نه درلودلې، ډېر پخوا ړنګ شوی، 20 کاله پکې کار نه و شوی. په دواړو ځایونو کې موږ کارونه وکړل، لومړی فاز کارونه یې تکمیل شوي دي. همداسې په کاروانسرای باندې 20 کاله وروسته کار شروع شوی ده، هغه هم انشاءالله چې په لوړ معیار به جوړېږي، د ګرځندوی د صنعت یو مرکز به جوړېږي انشاءالله. د بامیان ولایت مسؤلین بیا په یاد ولایت کې د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د امنیت ډاډ ورکوي او ډېر ښه په اسانه طریقه باندې چې کله دروازې ته رارسیږي هغه بیا ټلیفون رابطه کوي، نو هغه ته خلک مهذب دي، یو ځای ته د امن ځای ته رسوي چې هلته د دوی د خوراکو، د څښاکو، د اوسېدو ښه آرام ځای وي، صحیح هوټل وي. له هغه ځای بیا چې کوم ځای ته دوی ځي الحمدلله امارت اسلامی چې نظامی ارگانونه دي هغه ورسره په رابطه کې وي او د هغو په امنیت کې کوم مشکل نشته. تقریبا از کل ولایات افغانستان مردم برای سیاحت و تفریح اینجا سرازیر میشن و بند امیر یک شهرت نه تنها در افغانستان بلکه در دنیا داره. ضمناً باز خارجی ها هم بسیار سبیج میاین، رفت و آمد دارن از کشورهای متعدد و بسیار به امن و بسیار به خوشی که جمعیان سیاحت میکنن پس میرن. یعنی تامین امنیتشان از طرف امارت اسلامی طبق اصول امارت اسلامی تامین است و اونا خوش هستند و دوام دارن. محترم رفت آمدشان دوام دار است. د بامیان ولایت ته راتلونکي سیلانیان بیا خوښ دي چې د یاد ولایت له تاریخي ابداتو او د بند امیر څخه لیدنه کوي. دوی زیاتوي چې امنیت تامین دی او له هیوادوالو غواړي چې د بامیان ولایت څخه لیدنه وکړي. دیگه یک تفریح و سیاحت بریم فامیل خواستیم یک چکر بریم بند امیر، از اونجا فولادی هم اینجا یک دور بزنیم به خاطر همی فضا و همی آب و هوایی که بامیان داره ازش دیدن کنیم و بدر همی برای فامیلا یک تفریح شود. ما از کابل آمدیم چون فضای آب و هوای کابل که از نسبتا گرم است، باز بامیان که از خصوصا متفاوت است، آب و هوایش بسیار سرد است، بسیار دلنشین است، یک فضایی است که بسیار آرام بخش است برای انسان. بسیار با هوا آدم بسیار انرژی میگیره از آب و هوایش. بسیار یک فضای خوب داره. آمدیم که بریم یک بند امیر هم جای خوب، جای تاریخی یک دیدن کنیم. تیر کال هم د بامیان ولایت څخه شاوخوا 300,000 کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لیدنه کړې.